د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره په دې مبارکه دوره کې دا زمونږه پنځم بیان دی او یا پنځم درس دی او په آخرني درس کې مونږه بعض هغه کارونه ذکر کول چې هغه په احرام کې جایز دي او اکثر خلک د جهل د لاسه هغې ته هم ناروا وي. بله مسله د عمرې طریقه مونږ تفصیلا بیان کړې وه او د هرې خبرې وضاحت بتوفیق الله د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره شوی. د دې نه مخکې چې د حج طریقه بیان کو انشاءالله نن به هغه اعمال بیانو او ذکر کوو به کم چې به حاجي کوي د اتمې ورځې نه واله او د آخرني عمل پورې. خو دلته یو څو اهمې مسلې چې هغه پرون موږ نه دي بیان کړي. یوه مسله دا مشهوره ده په خلکو کې چې کعبې ته کتل عبادت دی، او دویمه مسله دا مشهوره ده چې سړی حرم ته ننوځي او په کعبه باندې نظر پریوځي نو چې څه د الله نه غواړي هغه درکوي. دا دوه خبرې مشهورې او د دې دواړو څه اصل نشتی د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې. دا دواړه خبرې کمزوري. کعبې ته اسې کته د عبادت نه دی. اسې ټکې به ورسره په دې ووي که اوس یو سړی په دې نیت کعبې ته ګوري چې د الله عظمت را یادوي او سوچ کوي د الله په عظمت کې او فکر کوي نو بیا عبادت دی. خو هغه هم د دې سوچ او فکر د لاسه عبادت شو. محض کعبې ته کته د عبادت نه دی. او دغه شان دا خبره هم کمزوري ده چې په کعبه دې نظر پریوځي ته څه د الله نه غواړي هغه درکوي نو دا کمزوري خبره ده، د دې څه ثبوت نشته. دویمه مسله پرون موږ دا خبره ذکر کړې وه چې کله عمره ختمه شي د هغه حاجي دپاره چې هغه تمتع حج کوي نو دی به ویښته واړه کړي یا به یې وخرئ او باقي تفصیل هلته ما بیان کړی و. خو دې ځای کې دوو خبرو ته اشاره. یوه ده چې کوم حاجي د هغه حج اراده لري چې هغه حج تمتع دی دی به د احرام نه وځي نو دغه ټیم کې ویښته واړه کول وله غوره دي په دې چې بیا د اختر ورځې ته ویښته پاتې شي. بله مسله چې دې سره تعلق ساتي هغه دا ده چې د دې عوامو په زړه کې دا ده چې په خپله څوک ځان له ویښته نشي واړه کولی او نه د احرام په حالات کې ته بل چا له ویښته واړه کولی شي. دا مسله کمزوري مسله ده او عوام چې څه مسله بیانوي یا مشهوره وي نو دا هم چېرته مولا نه اورېدلي او یا به چېرته د امیر صاحب نه اورېدلي چې د هغه خبره کمزوري. نو دا خبره کمزوري ده. وجه د کمزورتیا دا ده چې شریعت موږ ته دا وایي چې ته به د احرام نه هله وځي چې کله ویښته واړه کړي. خدای راته نه دي ویلي چې ویښته به لازم په نایي باندې واړه کړې، خو ویښته واړه کول مقصد دی. که دا ته په خپله کې او که دا تاله بل ملګری کوي چې هغه د احرام په حالات کې او که دا ته د چاپ کې ویښته واړه کوي که هر ځای کې کوي خو مقصد ویښته واړه کول دی چې ته پې د احرام نه وځي. او دا فایده او دا مسله به اکثر ملګري اول پې راوړي. دې مسلې مبارک کې ډېر زیات تپوس کېږي زما چې موږ ویښته یو بل له واړه کړو. بعض کسان وایي چې په تاسو باندې دم دی. هېڅ دم د دې د لاسه نه لازمیږي او دا کمزوري خبره ده چې څوک هم کوي. یو مسله هغه
د زمزم د اوبو سره تعلق ساتي. د زمزم اوبه برکتي اوبه دي او دا هغه مبارکه چینه ده چې الله په هغه وخت کې روانه کړې وه په کوم وخت کې چې هاجره په اوبو پسې ګرځېده او د هغې سره و په غېږ کې اسماعیل علیه السلام چې هغه د ابراهیم علیه السلام زوی دی. فایدې دپاره د ابراهیم علیه السلام دوه زامن دي، یو اسحاق دی او بل اسماعیل دی. دوی دواړو کم یو مشر دی؟ اسماعیل علیه السلام. اکثرو خلکو ذهن کې دی چې مشر څوک دی؟ هغه اسحاق دی، او مشر چې دی هغه اسماعیل علیه السلام دی. اسحاق د هغه نه کشر دی او په هغه ټیم کې د هغې سره و اسماعیل علیه السلام چې هغه واقعه م الحمدلله ځان له بیان کړې ده. هغه واورئ د ابراهیم علیه السلام سیرت کې بعض واقعات ما تفصیلا بیان کړي دي ځان له. یو واقعه پکې دا ده چې د زمزم د اوبه څنګه روانې شوې، دلته هغه تفصیل نه شو تللی، خو دا هغه مبارکه چینه ده چې په هغه ټیم کې الله سبحانه وتعالی روانه کړې وه او د زمزم د اوبه دي او خلک یې څکي او څکي او دا د ختمېدو نوم نه اخلي او برکتي اوبه دي. حدیث کې د راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د څه دپاره یې وڅکي الله به د هغه درکوي. د څه نیت چې دې وکړو، یو سړی بیمار دی په دې نیت څکي چې الله شفا راکړي، الله به له شفا ورکړي. یو سړی په دې نیت څکي چې الله له علم راکړي، الله به له علم ورکړي. لما شرب له، حدیث کې داسې الفاظ راځي. دلته دا خبره یاد ساتئ چې مشهوره دا ده زموږ د خلکو منځ کې چې زمزم اوبه څکي نو په ولاړه به یې څکي او قبلې ته به مخکې. دا دواړه خبرې کمزوري. که یو سړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې څکړې وي په ولاړه نو صحیح ده، خو عام قانون رسول صلی الله علیه وسلم د اوبو ادب بیان کړی چې اوبه به په ناسته څکي او په ولاړه جایز دي. که څوک په ولاړه څکي ګناهګارېږي نه، خو دومره دی چې غوره عمل ترې پاتې شو. په خپله چې رسول صلی الله علیه وسلم کله یو کار وکړي نو دا د دې لپاره نه کوي چې ته داسې کوه. یو خو قانون رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړو، بیا یې د هغې خلاف کار وکړو، نو دې لپاره دا کار وکړو چې دا جایز دي په ولاړه باندې اوبه څکه. بله وجه د هغې دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په ولاړه اوبه ځکه څکلي دي چې په هغه ټیم کې د حج موقع او ګڼه وه او هغه ته د ناستې موقع نه و میلاو شوې، نو په ولاړه یې وڅکي. دا مطلب نه شو چې زمزم اوبه پورې دا خبره خاص ده. قبلې ته مخ کول دا نه دي ثابت چې زمزم اوبه څکي او قبلې ته ومخکې. او کم ذکر چې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دی هغه به ووایي لکه اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، چې کوم ثابته دعا یې هغه ویلی شي په هغه ټیم کې. او باقي د هغې د څکو هم هغه آداب دي کوم چې د عامو اوبو څکو دپاره وي. دا خبره به یې دلته یاده ساتئ چې زمونږ په دې ملکونو کې بعض جاهلانو دا عقیده ده چې کله کفن د زمزم په اوبو باندې وینځي نو دا سړی الله بخي، او دا بې سند او منګړت خبره. او ما په خپلو سترګو لیدلي چې دا خلک کفنونه وینځي دغه ځای کې، په دې رش کې به دی لګیا مسلمانانو ته به سخته جوړه کړي، او دا کوم کار چې کوي د دې د لاسه نور مسلمانان پورې خاندي. که په دې باندې سړی بخلی کېږي بیا خو صحیح ده، بس موږ به هم ډډې ولګو. او موږ خو یو دلته سعودي عرب کې دا په دومره اوبو به یې وینځو چې یاد یې ساتي. دا ټپکې به راوړو او په دې کفنونو به یې اړو او الله به مو بخي. دا جنت ګټل دي چې احسان کار دی. نو دا خبره یاد ساتئ چې دا بې سنده خبره ده او منګړت کار دی او شریعت کې دا خبره نه ده ثابته. ولله الحمد. بله مسله د زمزم اوبه دا برکتي اوبه دي، خو دې باندې چاردام کول او دې کې پخلی کول او د دې اړول د جایز دي.
بعضو مسلو نه بلکې اکثرو مسلو نه موږ نه یو خبر او نه چا خبر کړي زمونږ د عجمو خلکو د عادت دی چې تعظیم یې په زړه کې ډېر زیات دی د کعبې او د مسجد نبوي او خو هغه تعظیم دی چې هغه د الله د حدودو نه وړېدلی تعظیم دی د دې کعبې دومره تعظیم کوي چې ما په خپله لیدلي چې دې کعبې نه کله وزي نو په شا را روانې خو بیا ورته دا خبره وکړه چې د دې کعبې هغه رب په قرآن کې دا وایي هغه دا وایي هغه دغه منلو ته تیار نه وي بیا یې مذهبونه جدا دي نو هسې پالتو تعظیم دی دا یا لکه اوس دا شو زمزم اوبه که دې واړولې پته نه کومه فتوا به د باندې لګوي خو بیا ورته د پیغمبر یو حدیث بیان کړي چې پیغمبر حدیث کې دا وایي بیا هغه حدیث نه مني عمل د قرآن او حدیث موافق نه کوي او پالتو تعظیمونو کې پروت دی چې د پیغمبر قبر ورته رایاد شي بس په جړا وشي سترګو نه به یې اوښکې روانې شي خو په دغه قبر کې چې څوک پروت دی د هغه طریقه ورته بیان کوي بیا وایي دا زمونږ مولیانې نه کوي نو ناشنا خبره چې قبر رایاد کې په جړا کېږي او عمل د هغه په طریقه باندې نه کوي دا پالتو تعظیم د دې تعظیم څه فایده نشته دا زمونږ د عجمو خلکو دا کار دی خیال هم کړی که په دې دیوالونو به لاس راکاږي د حرم او د کعبې په دې غلاف پورې بنختی مقام ابراهیم به څټي غار ثور غار حرا هلته به لاړ شي هغه ځي خاورې به خوري د بقي د مقبرې خاورې به خوري د رسول سلم قبر ته چې کومې جنګلې لګېدلي په هغې به لاسونه راکاږي دې کارونو ته مرڼي دي خو د تابعدارۍ ورته ووایه د قرآن او د حدیث نبي هغې ته تیار نه دي نو زمزم اوبه اړول څه دي جایز دي په دې باندې اودس کول هم جایز دي سړی دا برکتي اوبه او ته په دې باندې اودس کول جایز دي ګوره رسول وسلم معجزه ده دا او دا یو څو پیرې راښکاره شوي ده او په سیرت کې به تفصیلا راشي چې د سفر په موقع باندې صحابه کرامو سره اوبه نه وي او د رسول سلم د دې ګورتونو نه د ګوتو د دې منځ نه اوبه راووتې او په هغې باندې صحابه کرامو اودسونه وکړو هغه استعمال کړه دا اوبه چې د رسول سلم د دې ګوتو د دې منځ نه راوتي دا غوره دي د زمزم د اوبو نه نو چې په هغې باندې اودس روا دی نو بیا من باب اولا د زمزم په اوبو باندې اودس څه دی روا دی دا یو څو مسلې چې زمزم سره تعلق ساتي او دا مسله به انشاءالله دورې په آخرني درسونو کې بیانو چې کلي ته سړی ځي یا سفر نه واپس ځي نو ځان سره څه وړه پکار دي او څه نه دي هلته به دا مسله بیانو انشاءالله حج شروع کېږي د اتمې ورځې نه اتمه ورځ د کومې میاشت ذوالحجې اتمه ورځ د دې نه حج شروع کېږي او دې ته یوم الترویه وایي د دې خپل نوم یوم الترویه په دې ورته وایي چې په هغه ورځ باندې به دوی اوښانو باندې اوبه څکلې او اوبه به یې را جمع کولې ځکه چې مخکې د حج اعمال به ورته او دغه داسې علاقې دي چې هلته به اوبه نه میلاوېدې نو ځکه دې ته یوم الترویه وایي په دې ورځ باندې اتمه ذوالحجه کومو خلکو چې احرام کولاو کړی دی هغه کوم یو دی حج تمتع وایه او په دې خبرو کې به لږ ویښ چې څوک دی هغه په دې مسلو نه پوهېږي حج تمتع والا احرام کولاو کړی دی که نه نو په انتظار ناست دی اتمې ورځې ته قران والا او افراد والا خو په احرام کې دي نو دا اتمه ورځ باندې به هغوی دا کار وکړي چې احرام به بیا واچوي او هغه څه به وکړي کوم څه چې به کوم ځای کې کړي په میقات کې هلته به مسلې تفصیلا بیان کړي که نه بیا ورته ضرورت نشته هماغه مسلې دلته دي او په کوم ځای کې چې یي هلته به احرام تړي په کوم ځای کې چې یي هوټل کې اوسېږي کور کې اوسېږي د حرم په خوا کې که په هر ځای کې هلته به احرام بیا واچي د بعضو عوامو ځان په تکلیف کې اچولی بیا لاړ شي مسجد عایشې ته تنعیم ته هلته وځي او د هغه ځینې به احرام واچي نو دا کار د هغوی غلط بعض عوام وایي چې د احرام به د کعبې په خوا کې اچوي کوم چې د حج دپاره دا بې سنده خبرې
په کوم ځای کې چې د هغه ځای نه به احرام واچي. او مکې والا د هغوی مسله موږ مخکې بیان کړې چې مکې والا به هم د حج احرام د هغه ځای نه چې کوم ځای کې چې دي. صرف د حرم والا دپاره دا دي چې کله هغوی عمره کوي نو د حرم د حدودو نه به وځي بهر ته د احرام تړلو دپاره. کله چې د 8مه ورځ شي د زوال نه مخکې د ضحا په دې ټیم کې حاجي به روان شي د مینا طرف ته، او دا ورځ به په مینا کې تیری د سحره پورې، او هلته به 5 لمونځونه کوي: ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او د سحر لمونځ. قصر به یې کوي او جمع کوي به یې نه. قصر ماسپښین مانځه کې کیي او مازدیګر او ماسخوتن دا به 2 رکعاته کوي، او ماښام کې قصر نه او سحر مانځه کې هم قصر نه، دا به په خپله طریقه کوي. خو جمع کوي به یې نه چې ماسپښین او مازدیګر لمونځ یو ځای وکړي، ماښام او ماسخوتن یو ځای وکړي، نه، هر لمونځ په خپل ټیم باندې کوي او څه به یې کوي؟ قصر به یې کوي. دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم بیا سور شو، په سورلۍ باندې لاړ د مینا طرف ته، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. دا ټول لمونځونه رسول صلی الله علیه وسلم هلته کړي، قصر نه جمع کړي نه دي او قصر یې کړي. اوس که څوک دا خبره کوي چې دا څنګه او زما مولا او ستا مولا، نو د دې قصو نه دي نه یم خبر، ستا مولا او زما مولا، زه خبر یم د دې نه چې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم څه کړي دي او هغه په څه طریقه باندې حج کړی دی. نو که په دې باندې چا زړه مطمئن کېږي او ډېره ښه ده، او چې د چا هغه پرې نه مطمئن کېږي نو د دې سړي علاج موږ ته نه دی معلوم چې د هغه زړه په قرآن او حدیث باندې نه مطمئن کېږي. د رسول صلی په مذهب کې شته چې مونځ به هلته څه کوې؟ قصر به یې کوې، دا د هغه مذهب دی. به دا خبره یې ساتئ چې مکې والا به هم هلته قصر کوي، یعنې دا خبره سفر پورې نه تړلی شوې، دا خبره په څه پورې تړلی شوې ده؟ په حج پورې ده. اوس هلته یو کس دی دقه مینا سره خوا کې اوسېږي او حج کوي، مینا ته راغی، دی به مونځ قصر کوي که پوره به کوي؟ قصر به کوي. ولې؟ که چېرته دا مسله د سفر د لاسه وې نو بیا به د هغوی دپاره قصر نه وې، خو دا مسله د حج ده، د سفر نه ده، نو ځکه هلته قصر کېږي. ښه، بیا سنت طریقه ده چې دا شپه به هم ته په مینا کې تېری، او دا شپه د عرفات ده، شپه د عرفات دا به تیری په مینا کې، او د مستحب طریقه ده. او چې کله موږ مستحب او سنت ووایو نو مطلب دا شو که څوک یې ونه کړي نو حج یې صحیح دی. اوس یو سړی دی ډایرکټ لاړ او د عرفات نه حج شروع کړو، حج یې صحیح دی؟ صحیح دی، خو دومره ده چې د عرفات نه حج شروع کوي د سره وخت نه نو دی یا حج قران به کوي او یا حج افراد به کوي، ځکه چې د عمرې ټیم ورته نه میلاوي. ښه، یو سړی دی حج تمتع کوي او په عمره کې مصروفه دی، 8مه ورځ د هغه په څه کې تېره شوه؟ په عمره کې د ګڼې د لاس. عرفات ته سهار له ډایرکټ لاړ، عرفات مینا ته بلکل لا نړ او نه هلته شپه وکړه، نو حج یې صحیح دی، خو غوره عمل ترې پاتې شو. ښه، په دې ځای کې یو څو غلطیانې چې عوام یې کوي. یو خو موږ دغه وایي چې احرام به د کعبې سره خوا کې اچي، دا د عوامو خپله مسله ده. دویمه مسله، ډېر خلک داسې هم کوي وایي احرام چې کله واچي 8مه ورځ باندې نو طواف به وکړي بیا به مینا ته ځي. دا طواف د احرام نه بعد چې کوي د دې هېڅ اصل نشته په شریعت کې. احرام به واچي او ډایرکټ به ځي مینا ته. یو غلطي د عوامو خلکو دا ده چې هلته مونځ قصر نه کوي، او دا زموږ په مذهب کې نشته. نو اوس کله د خپل مذهب هغه جدا مسله ده، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې دا مونځونه قصر کړي. یو غلطي دا ده په هغه ورځ پکې خلک پراته وي چې ګپ شپ کې دا ورځ تېره کړي ټوله، او کته ځي او بره ځي او د مینا په سیل کې تېره کړي. دا خلک دي چې د خیر نه محرومه دي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې دا خبره کړې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې چې الله به یادوي په دغه ځای کې. دغه شان یو غلطي د عوامو دا ده، دا نظریه جوړه شوې ده چې په دغه ورځ چې احرام اچې نو دا به هغه احرامي چې تا انځلی وي. اوس که یو سړی دی حج تمتع نه مخکې عمره وکړه، احرام یې وویستو
ټیم ورسره نشتي بیا یې واچو مینا ته لاړ دوی ورته وایي نه دا صحیح نه ده ولې صحیح نه ده د احرام د انزلی نه دی وایي دا خو ته احرام یو پر استعمال شو ته وایي نه انزو نه احرام انزل نه انزل د دې دغې سره څه تعلق نشته هکه چېرته نجاست پرې لګېدلی بیا به لازم وینځي خو چې نجاست پرې نه صرف پرې ویښته لګېدلي یا خوله پرې لګېدلي او یا تاسې وینځي نو دې د لاسه داسې پلیتېږي خو نه نو دا د هغه خپله مرضي ده ښه اکثر عوام ما ته ټلیفون کوي په دغه ورځو کې او دا تپوس زمانه ډېر کوي چې ما عمره وکړه ویښته مې واړه کړو احرام مې وویستو اوس ځم مینا ته خو آیا لامبل لازم دی او که نه لامبل د ویښتو وړه کولو نه بعد دا د سړي خپله مسله ده دی وخت تېرولی شي داسې او که نشي تېرولی دا خو ده ته راجع او د احرام دپاره لامبل هغه څه دي مستحب دي واجب نه دي نو ښه ده چې ولامبي خو که ویې نه لامبل نو حج یې څه دی حج یې صحیح دی په دغه ورځ یوه غلطي دا هم ده چې تلبیه څوک نه وایي اکثر خلکو د خولې نه به تلبیه نه اوري اوس کته ځي او بره ځي هسې او بعض هغه ډېر لږ دي چې هغوی په دغه ورځ تلبیه وایي او دا خبره موږ ذکر کړې وه چې تلبیه به حج د کوم وخته پورې وایي اولنۍ جمرې ویشتو پورې تلبیه به وایي او سړي به یې په زوره وایي یوه غلطي دا هم ده چې دا خلک وایي مړه اسیم په مینا کې اولنۍ شپه سنت ته نه ځو نو ګوره که سنت هم ده خو دومره سپک خو ورته مه ګوره که نه یو سړي ته عذر را پېښ شو مسله ده ورته نشي رسېدی د هغه لپاره جدا خبره خو چې ته تلی شي او رسېدی شي او هلته شپه تېرولی شي او بیا داسې ووایي چې مړه اسیم سنت دی نه ځو نه حج مبرور که کول غواړي د حج مبرور لپاره ما یو شرط دا ذکر کړی چې دا به د چا په طریقه دا به د رسول صلی وسلم په طریقه او رسول صلی الله علیه وسلم دا شپه په مینا کې تېره کړې ده د هغې نه بعد چې کله سحر لمونځ دې وکړو او سحر نور راوخیږي د عرفات طرف ته به روان شي او دا عظیمه ورځ ده د الله په دې ورځو کې د الله په ورځو کې اوچته ورځ ده یو حدیث کې دا راځي خیر ایام الدنیا د دنیا غوره ورځې چې دي هغه دغه لس ورځې دي ذوالحجې د اولنۍ لس ورځې دا د دنیا غوره ورځې دي او بیا په دې غوره ورځو کې غوره کومه وه هغه د عرفات ورځ ده امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمذي دې ټولو دا حدیث راوړی رسول صلی الله علیه وسلم الحج عرفه حج خو په اصل کې عرفات دی یعنی د حج د ملا تیر چې دی هغه کوم دی هغه عرفات دی دا اوچته ورځ ده په حج کې نو کله چې نور راوخیږي حاجي به روان شي د عرفات طرف ته نو د عرفات نه مخکې یو ځای راځي چې هغې ته نمیره ویلی کېږي په دغه ځای کې به دیره شي او د زواله پورې چې کله زوال وخت تیر شي او د ماسپښین د مانځه وخت داخلي شي نو دی به بیا عرفات ته ورننوځي حدودو ته خو نن سبا په دې باندې عمل کول ګران دي بلکې اکثر حاجیان د شپې عرفات ته ځي کومه شپه چې په مینا کې تېرول غواړي دا په کوم ځای کې تېره کړي په عرفات کې تېره کړي دوی دا کار صحیح دی که غلط دی غوره کار ته پاتې شو او په حج یې اثر نه پرېوځي بلکې نن سبا مجبوري ده په یو ځای چې دا ټول بسونه روان شي او دا ټول ګاډي روان شي نو دوی نشي رسېدی هلته نو ځکه د هغې دپاره بعض بسونه چې دی د شپې وځي د مینا نه لاړ شي عرفات ته بعض سهار مانځه وخت کې وځي بعض 9 بجو ته ورسي بعض ماسپښین ته ورسي دا ټول صحیح دي خو د رسول صلی طریقه دا چې هغه تلی او دغه نمیره چې بلکل عرفات خوا کې دی په دې علاقه کې خیمه لګولې وه او ناست چې کله د ماسپښین د مانځه وخت شو نو رسول صلی ننوتو د عرفات حدودو ته دننه چې کله ورننوتې عرفات ته نو هلته به د ماسپښین لمونځ او د مازدیګر دا به قصر وکړي او جمع به یې وکړي جمع تقدیم جمع تقدیم څه ته وایي د ماسپښین د مانځه په ټیم کې به یې وکړي نو دې ځای کې دوه مسلې شوې لمونځ قصر او څه او جمع او درېیمه جمع تقدیم ماسپښین لمونځ به 2 رکعتې مازدیګر به 2 رکعتې او دا دواړه به یو ځای وکړي په یو بانګ او په 2 اقامتونو او جمع تقدیم به وکړي د ماسپښین د مانځه په ټیم کې به یې کوي په دغه ورځ باندې کومه خطبه چې ویلی کېږي د هغې ته غوږ ایښوده پکار دي رسول صلی وسلم په دغه ورځ باندې عظیمه خطبه ویلې وه
اوچته خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو په هغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له ناشنا تربیت ورکړو اصول د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ بیان کړو اصول د اسلام ورته بیان کړو او عزت ورته ښوولی و د مسلمان وی ستاسو وینې په یو بل باندې حرام دي ستاسو مالونه په یو بل باندې حرام دي لکه څنګه چې د ښار حرمت والا دی او عزت والا دی څنګه چې د ورځ حرمت او عزت والا ده څنګه چې د احرام په حالت کې په تا باندې کارونه منع دي دغه شان په مسلمان باندې د مسلمان وینه څه ده دا حرامه ده حج له به رواني د مسلمان مال به خوري حج له به رواني مسلمان به په ناحقه وجني حج له به رواني د مسلمان په عزت کې به ګوتې وهي عرفات ته چې ورسي نو د رسول صلی الله علیه وسلم خطبه را یاده کړه چې رسول صلی الله علیه وسلم دلته اوچته خطبه کړې وه عرفات وروسته چې کله عرفات میدان ته لاړې نو دا خبره به هم را یاده کړي چې په دغه ورځ په رسول صلی الله علیه وسلم باندې یو ناشنا آیت نازل شوی او هغه په سورة المائده کې دی الله سبحانه وتعالی وایي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ودغه ورځ الله دا اعلان کړو او پیغمبر باندې آیت نازل کړو چې نن ما ستا دین پوره کو او دا نعمت مې په تاسو باندې پوره کو په دغه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه د خطبې نه بعد د دوه منځونه یو ځای وکړو نو په کار دا چې هلته چې کوم حاجیان یې هغه هم خطبې ته غوږ کیږدي او هغه واوري کومه خطبه چې مفتي صاحب به مخکې کوله د سعودي عرب مفتي او د هغې نه بعد بیا چې کله مفتي صاحب بیمار شو الله سبحانه وتعالی ورله روغ صحت ورکړي نور علما لکه الشيخ عبد الرحمن السديس یا فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري الله یې د ټولو حفاظت وکړي هغوی دا خطبه کړې ده او په دغه ځای باندې چې کوم خطیب ولاړي پوه شي چې د الله غوره کړی دغه ځای دپاره په دې کې رد دی په خلکو باندې کوم چې د سعودي عرب په مفتي پسې خبرې کوي یا د سعودي عرب په علماو پسې خبرې کوي یا په شیخ عبدالرحمن السدیس حفظه الله پسې خبرې کوي چې دوی نه پوهېږي دوی حق نه وایي دا درباریان مولیان دي جواب کې ورته وایه چې د کروڑو مسلمانانو خطیبي نو هغه به هم څوکي د الله چاڼ کړي دغه ځای دپاره د الله غوره کړي دغه ځای دپاره دله به د عربۍ عبارت نه ورځي دته به خپله عقیده نه معلومه او رد به د سعودي عرب په مفتي باندې کوي او رد به د سعودي عرب په غټو علماو باندې کوي او رد به د حرمینو په امامانو باندې کوي او دا غریب په خپله د خپلې عقیدې نه نه خبر داسې ډېر دي نن سبا خصوصا د فیسبوک دا مفتیان او د واټساپ مفتیان خو ډېر شوي دي که رد به کوي په دې علماو به حق نه بیانوي د سعودي عرب مفتي ته حق څه ته وایې حق د دې ته وایي د دې چې د زړه کې یو مسله ده وایي چې دغه یې بیان کړي دغې ته حق وایي هر سړی په خپلو شهواتو پسې روان دی خو که چا زما د خواهشاتو مطابق خبره کوله نو د عالم څه دی حق پرست دی او که زما د خواهشاتو خلاف خبره وکړه نو دا څه دی باطل پرست دی ښکلې تله لګولې ده منګه زما د خواهشاتو موافق خبره کوه ته حق پرست یې که زما د خواهشاتو موافق خبره دې ونه کړه ته باطل پرست یې نه ته به خپل خواهشات د دین تابع کې د علماو تابع کې به دین او علما به د خپلو خواهشاتو نه تابع کې چې کله عالم یو فتوا ورکړه او ستا ذهن کې بله خبره وه پوه شي چې ستا دا خبره غلطه ده د دا فتوا څه ده دا صحیح ده خو موږ وایو چې نه زما ذهن کې چې کومه ده چې دې دقه خبره د خولې نه راوباسي هله به دې حق پره شي نو په هغه ورځ دا خطبه اورېده دا غوره طریقه ده او که څوک دا خطبه وانه اوري نو حج صحیح دی خصوصا هغه حجیان چې کوم د جومات نه لري او د خطبې اواز هغوی ته نه رسي نو که هغوی چې د خپل منځ کې یو کس ودرئ او هغه ورته نصیحت وکړي خطبه ورته وکړي د هغې نه بعد دغه منځونه یو ځای وکړي نو دې کې هم څه حرج هغه نشته سوال زړه کې دا راځي چې ولې دا دوه منځونه د ماسپښین په ټیم کې کېږي دا دوه منځونه د مازدیګر په ټیم کې ولې نه کېږي جواب دا دی شریعت دا غواړي چې ته دعاګانو ته او ذکر او اذکار ته او د قرآن تلاوت ته فارغه شي خو افسوس خبره ده چې
ما چې څومره حجونه کړي دي نو دا بعض ملاحظات زما په ذهن کې دي او په هر حج کې زه وینم چې عرفات د دې نه اکثرو خلکو د چکر ورځ جوړه کړې نو څوک یو ځای ته ځي څوک بل ځای ته ځي نه تلاوت شته نه ذکر او اذکار شته شریعت چې تا دا ټیم درکو د مازدیګر د لمونځ مخکې کو ماسپښین ته یې ولګو د دې لپاره نه چې ته چکرو ته فارغه شي او د دې لپاره نه چې ته خوبونو ته فارغه شي پالتو خبرې پالتو ګرځېده بلکې داسې خبرې چې الټه به ګناهونو کې سړی واقع شي نو دا ورځ دې لپاره نه رسول صلی وایي حدیث کې دا راځي خیر الدعاء دعاء یوم العرفه غوره دعا هغه ده چې د عرفات په ورځ وغوښتی شي غوره دعا هغه دغه یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله سبحانه وتعالی د عرفات په ورځ د دنیا اسمان ته راکوزي خصوصا هغه ټیم کم چې اخرنی ټیم یې د نور ډوبېدو ده او ملایکو ته وایي الله وایي انظروا الی عبادي وګورئ زما بندګانو ته اتوني په ما پسې راغلي دي خړ پړ ماته ولاړ دي زه یې لیدلی نه یم خو زما سره دومره محبت دی کیف لو رأوني که دوی زه چېرته لیدلی بیا به څومره محبت و ما سره تاسو ګواهان شئ ای ملایکو دوی چې نن څه غواړي هغه وله ورکومه او د څه نه چې یېرېږي د هغې نه یې بچ کومه الله ملایک ګواهان کړي په دې او په دې ټیم کې ته به چکر وکړي لګیې او الله وایي څه غواړي زه وله ورکوم په دې ټیم کې ته اوده پروت الله وایي څه غواړي زه وله ورکومه دا بس په اوښانو باندې کښېني تصویران وباسي الله وایي څه غواړي زه وله ورکومه د موبایل راویستی سیلفیانې ځان له وباسي الله وایي څه غواړي زه وله ورکومه دا ظالم په حج کې هم فیسبوک چلوي د عرفات په ورځ هم فیسبوک چلوي د فیسبوک تباهي چې موږ یې د هغه ټیم نه هم غافله کړي وو په کوم ټیم چې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي د فیسبوک تباهي د شپې د تهجدو په ټیم کې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي د سهار مانځه نه مخکې دغه ټیم کې او څوک څه غواړي زه وله ورکمه موږ موبایل کې لګیو چې زموږ خو فیسبوک په کار دی زموږ واټساپ په کار دی دا د موبایل تباهي ده د موبایل تباهي ته وګورئ چې حج کې موږ د موبایل نه فارغه نه شو حج کې موږ د انټرنیټ نه فارغه نه شو حج کې موږ د تصویرانو نه او د ویډیوګانو نه فارغه نه شو دا بدبختي ده او نورې څه هم نشته یو سړی ځان دومره ستړی کړي او دغه ځای ته لاړ شي او دا غټه ورځ الله د هغه په نصیب کړي او د ده پکې د دعاګانو نصیب ونه رسي د قرآن تلاوت ونه کړي د سلفو نه دا راځي د دین مشران چې په دغه ورځ چې به کله هغوی د ماسپښین او مازدیګر لمونځ وکړو د ماښامه پورې به د هغوی جړاګانې وي د ماښامه پورې به د هغوی جړاګانې وي بعضو به پکې د زنګنان مات کړي وو په زنګنانو به پراته وو الله ته جړاګانې به یې کولې بعضو به پکې دا ووی وی الله په دې ورځ ټول خلک بخي خو په ځان باندې یېرېږم کیدای شي ما ونه بخي هغه انسانان چې د ماسپښین د مانځه د ټیم نه واله او د ماښامه پورې الله ته جاړي زنګنانې مات کړي پراته دي الله ته او هغه دا وایي په ځان یېرېږم الله به ټول وبخي خو کیدای شي ما ونه بخي زما ګناهونه ډېر دي او ما او تا دغه شان د حج نه راشو مبارکیانو ته به شنه ناست شو فلاني مبارکۍ له به ورشو دې څیز ووایي هغه ملته په انتظار دی که ورنرلې بیا ګیله ده رانلو د زمزم اوبه او د کجورو دانو ته خوشحاله وي چې زمزم اوبه راته په ګیلاس کې راواچوي دوه کجورې دانې راته کښېږي او دا غټ حاجي صاحب راغلی خو د حاجي صاحب نه تپوس وکړه په عرفات کې دې څه غوښتلي د الله نه که نه د دې حاجي صاحب نه تپوس وکړه وایي ته الله ته جړلي د عرفات په ورځ که نه والله العظیم په خپلو سترګو دا واقعه ما لیدلې ده او بیا وروسته هغه واقعه په دغه هم چلېده په دې سوشل میډیا باندې او په نیټ باندې چې یو زنانه د اردن او دغه ملکونو خواوشان راغلې وه او نظر یې کار نه کو او په خپله وایي چې د ماسپښین نه د ماښامه پورې ما الله ته جړلي دي او امید مې و چې الله به زما د سترګې راواپس کړي الله ورته سترګې راواپس کړي هغه سترګې ورته الله راواپس کړي نظر نه لګېدو الله ورته سترګې راواپس کړي ما ورته چې دومره محنت کړی چې په الله باندې ځان وبخو به دغه ورځ اوس به د ډېرو ملګرو
د ډېرو خویندرونو به دا ارمان شي چې کله دا فضیلتونه واوري چې ارمان دا حج بیا رالی په ما باندې او ما بیا وکړه او د عرفات په ورځ ودرېدی زه په دغه میدان باندې عرفات ورځ د برکتونو د نازلېدو ورځ ده د رحمتونو نازلېدو ورځ یو حدیث کې دا راځي رسول صلی وایي الله چې څومره خلک د جهنم نه د عرفات په ورځ ازادوي دومره به بله ورځ نه ازادوي په یو حدیث کې دا راځي شیطان چې په دې ورځ څومره ذلیل دومره به بله ورځ نه ذلیله جاړي او چغې وایي د آدم بچو خو ټولو ځان د اور نه خلاص کو په دغه ورځ باندې د غیر حاجي دپاره حاجي دپاره نه د غیر حاجي دپاره روژه نیول څه دي مستحب دي او څه ثواب یې دی د یو کال ګناهونه د یو کال تیر شوي د یو کال د راتلونکي ګناهونه به بخښلی کېږي په یو روژه باندې خو دا د حاجي دپاره نه حاجي به روژه نه نیسي او دا د بعضو خلکو غلطي ده چې په دغه ورځې روژه نیولي حج کې او روژه یې نیولي نو دا طریقه صحیح نه ده حاجي دپاره روژه نیسي ځکه چې دی عبادت ته فارغه شي او د حج په صحیح طریقه وکړي ستړی نه شي او خصوصا دغه ورځ د عبادتونو ورځ ده نو که ده روژه هم نیولي نو بیا به ډېر کمزوری شي دا ورځ به تېره کړي د کم وخته پورې نور د ډوبېدو پورې ارکان واجباتو تفصیل ګوره ما مخکې کړی بیا یې نشم کولی او کم ملګري چې داسې یو ټونګه ولګي یو درس له راشي او بیا نه وي نه دی زما په مسله باندې او زما په خبره باندې صحیح نشي رسېدی او نه به صحیح پوهېدی شي خو هغه ملګري او هغه رونه او هغه خویندې چې دا بیانونه اوري دا ولې ورځې نه ګوري هغوی زما په خبره باندې بتوفیق الله صحیح رسېدی شي ځکه چې د اکثرو خبرو وضاحت ما مخکې کړی نور د ډوبېدو پورې به په دغه ورځ عرفات کې ناسي دلته دا مسله د عرفات د حدودو به خیال ساتي ځکه چې عرفات ته نه پاتې شو نو څه نه پاتې شو حج ته نه پاتې شو زه یو کال عرفات ته ننوتمه نه څه کسانو خیمې لګولې وې درې څلور حدودو نه بهر ناسو ځوانان څه پسې ورغلمه اردو کې خبرې کولې انډیا وکړو ما تاسو دلته څه کوئ دلته وایي عرفات ته راغلي یو عرفات خواخوا دی دننه ګڼه ده ډېره وایي نو صحیح ده ګڼه ته نه ځي خدای دې ساتي چې ګوره حج هم نه کېږي که دا ورځ دنه پاتې شو تاسو هلته په ارام پراته یې ونو لاندې مو خیمې لګولي دي او کېدای شي کله دا هم په ټلیفون باندې یو بل ته نه ویلي چې الله دې ځای راکړی دی ښه په ارام پراته یو نه ګڼه شته او نه شور شغرب شته هېڅ هم نشي شور شغرب او ګڼه چې نشته ته په هغه ځي کې نه یې کوم ځای کې چې حج دی ځکه ته د شور شغرب نه راشي یعنې ورننه وځه عرفات حدودو دی چې بیا دې پته ولګي ډېر به خیال ساتي او د سعودي عرب حکومت بار بار زه دا دعاګانې کوم کېدای شي په دې باندې بعض خلک زما نه خفه وي کېدای شي که نه شي کېدی مړی څه درباري مولا دی په مخه سعودي عرب حکومت ته الله حفاظت وکړي او الله دې که حج له لاړئ چېرته او الله دله بیا توفیق درکړو چې یو خدمت ته ګورې که نه د دې حکومت او ایمان د پکې او مخلص او حسد او بغض د پکې نه نو د خولې نه به دې بې اختیاره دوی دپاره دعاګانې خېږي نه ټیکس دي د حج نه دي څوک ودرې پیسې د نالي نه ډاکوان نه بل څه داسې معامله نه څه مشکل هر ځای اسپتال هر ځای حکومت هر ځای پولیس هر ځای پوجي هر ځای کې اوبه هر ځای کې خوراک هر ځای کې امن و امان نور تر الله نه څه غواړي تېر شوي کال ما حج کو نو د اختر په ورځ د ډېرو خلکو نه دا تکبیر یېري تکبیر دا مسله به تفصیلا راشي نو یو پوجي ولاړو او د هغه دا ډیوټي وه چې هغه سپیکر یې وله ورکړی و او په هغې کې تکبیرونه وي چې د حاجیانو ته تکبیرونه رایاد شي کم ملک به داسې انتظام وکړي کم ملک به داسې خیال وساتي چې ستا د ملک پوجي او پولس په بوتل کې اوبه راغستې او په حاجیانو یې نولي د کم ملک پوجي او پولس به د حاجیانو دا خدمت وکړي چې بوډای به غېږ کې راغستی ماشوم یې به غېږ کې راغستی تا سره وړي د کم ملک پوجي او پولس به دا خدمت وکړي چې د معذوره کرسۍ به یې روانه کړي کرسۍ به له دی په خپله چلی
د کم ملک پوجي او پولیس به دا خدمت وکړي چې د مکې نور ته هغه ټوله ورځ دغه شان ولاړي د دې لپاره که په حاجیانو کې څوک راولیږي یا څوک غوغا جوړوي یا څوک څه فساد جوړوي چې هغه کنټرول کړو دا به کم ملک دا خدمت وکړي د امن او امان به تعالی څوک راولي الله توفیق نه بعد نو دعاګانو حقدار دي که نه دي ها ورور وایي نه ها اوس که سعودي تا سره زیاتې کړی نو دا خو ملک دی قوم دی غټ ملک دی په دې کې به لازم دي چې خلک چې ټول خلک خو ښه کېدی نه شي عامه خبره کوو بیا د حکومت خبره کوو بیا خدمت د دغه کوو د حجیانو خبره کوو بیا د حرمینو خبره کوو موږ چې تالته ورشو ده کله چې تاسو هغه منظر لیدلی کله چې د حجیان لاړ شي د مینا نه او د عرفات نه هغه منظر هم چې ته لیدلی ها نه م دی لیدلی چېرته لاړې حج له والله دې موږ ټول له توفیق راکړي بار بار چې کله د حجیان د عرفات نه وځي او د مزدلفې نه وځي بیا راشي او چکر ولګوه هلته دا هر څه د ګندګۍ نه لیو پراته وي په بد حل باندې دا ټوله صفایي دا هر څه برابرول دا د دې حکومت ذمهواري تا نه پکې یو ریالوم نه غواړي دا ټول ځایونه واپس برابرول دا د دې حکومت ذمهواري ته دې خبر هم نه واپس را روانې مبارکیان او میلونه او خوشحالیانې دي ته خبرې چې شاته دې څه کړي څومره ستا چې کومه خدمت کې ستا کومه خرچه لګېدلې حکومت ته چې څه وتل هغه خرچونه خبرې نه خبر ځکه دې ملک ته زه دعاګانې ډېرې کوم او دا حقدار دي د دې او دا زمونږ د مسلمانانو سنیانو مرکز دی الله یې دا مرکز آباد ساتي د قیامته پورې او چې څوک د دې ملک دپاره غلطه اراده لري رب العالمین دی د هغه چل او د هغه مکر دی الله په هغه باندې واپس کړي ما خبره دا کوله چې د سعودي عرب حکومت بورډونه لګولي دي چې دا د عرفات حدود دي چې د هغه بورډونو ته به ګوري نو د عرفات په حدودو کې دننه کښېنه داسې نه بهر ناستې عرفات ورځ به دنه لاړ شي حج به دنه لاړ شي نور چې کله ډوب شو نو په ارام به روان شي چېرته مزدلفې ته نور د ډوبېدو نه بعد دې کې به ډېر احتیاط کړي نور چې کله ډوب شي روان به شي مزدلفې ته خو په سکینت او په وقار سره رسول وسلم چې کله په دغه ورځ راووتو په خپله سورلۍ باندې سورو او ټولو ته دا وي ایها الناس ای خلکو رورو رورو په سکینت او په وقار سره ځئ منډې مه وهئ نو کله چې د عرفات نه مزدلفې ته ځي نو مسلمانان به نه په عذابې ښه په ارام به د هغه ځینې روان شي د مزدلفې په لار الله سبحانه وتعالی دا خبره په قرآن کې هم ذکر کړې ده فإذا أفضتم من عرفات کله چې تاسو روان شئ د عرفات نه راکوزئ د عرفات ته تذکره الله د آیتو په منځ کې خاص کړې ده د هغې وجه دا ده چې قریش به عرفات ته نه تلو ولې به نه تلو سیرت کې موږ وجه ذکر کړی دا د حرم د حدودو نه بهر دی او هغوی موږ خاص خلک یو موږ د حدودو نه نه وځو نو مزدلفې ته چې کله ورسېدې څنګه چې ورسېدې نو د ماښام د ماسخوتن مونځ به وکړي جمع او قصر خو قصر به په کوم مونځ کې راشي ماسخوتن کې او ما یو کال په خپلو سترګو یو ځوان شیر لیدلی و جمعې ته ورمخکې شوی مزدلفه کې زه بس هم شاته ودرېدم ماښام مونځ یې 2 رکعته وکړو سلام یې وکړ زما کې د ماسخوتن وکړو بیا اقامت شروع کړو شوره له موږ ما څه کې ته بیا ماسخوتن مونځ دویم پېر کې وایي نه موږ د ماښام وکړو ماسخوتن کوو ماښام مونځ 2 رکعته وایي نه قصر نه دی قصر د ماښام د منځه قصر هغه 2 رکعته دي نو دا اوس په دې مسله نه دی پوه نو بیا ورته ما خبره وکړه نو هغه مونځ یې بیا پوره کړو الحمدلله نو ماښام منځه کې قصر نشته ماښام مونځ به وکړې ماسخوتن به وکړې او ویتر به وکړې ویتر رسول صلی نه دی پرېښودی په سفر کې او په حضر کې دا به همیشه کول ویتر به وکړې ویده به شي سړی ستا زموږ په خوب کې څه کار دی زه ویده کېږم او که نه ویده کېږم نه کار مې په دې دی چې د حج دې په طریقه د رسول سلم وشي او سړی چې ګوره عقل یو څه وایي او کله نه کله
د نقل خلاف نقل د قرآن او حدیث نو دیزي که به ته څه مخکې کې قرآن او حدیث هم مخکې کې که عقل ته سودی که ویخي قرآن او حدیث هم مخکې کې او عقل به د خپې لاندې کېږي عقل دیزي کې دا وایي چې ته خو اسې هم حج له تللی او حج کې چې څومره عبادات ډېر کې نو غوره ده نو دا ټوله شپه تهجد کوه دعاګانې غواړه دا عقل وایي خو نقل دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله منځو کو اوده شو ولې اوده شو ځکه چې سحر حاجي ته ډېر اعمال پاتې دي د ټولو نه زیات اعمال هغه د اختر په ورځ دي شیطان ویشته قربانی کول ویخته لري کول طواف افاظه بیا د هغې سره صفا مروه او بیا واپس مینا ته راتله په دغه ورځ حاجي سم ستړی کي نو چې د شپې دو ته خوب نه یې کړی نو دا اعمال به وکړي نشي کولی نو په دغه ورځ به په دغه شپه بیا اوده شي په دې ځای کې یو څو غلطیانې د عامو خلکو هغې ته اشاره کوو موږ به کوشش کوو چې غلطیانو ته هم اشاره کوو چې هغه موږ د ځان نه وباسو یو غلطي دا ده چې د نور د ډوبېدو نه مخکې وځي ښه یو سړی دی عرفات نه نور ډوبېدو نه مخکې ووتو به ده به څه ها ولې وبېدوي څه دې پاتې شو واجب دې پاتې شو او واجب دا دی چې عرفات ته ورغلې د ورځې نو نور ډوبېدو پورې به هلته یې څارې نور ډوبېدو نه مخکې به نه راوځي ښه یو غلطي ته خو ما اشاره وکړه د حدودو نه بهر یو بله غلطۍ ته ما اشاره وکړه د حجي دپاره روژه نیوه په دغه ورځ نیشتي دغه شان تلبیه نه ویل غلی ناست اوس پکار دی چې تلبیه ووایي دغه شان د عوامو دا غلطي ده چې د مزدلفې دا کومه شپه چې د اختر دا شپه په دې شپه باندې لګیا یې څه کوي عبادتونه کوي او تهجدونه کوي نه پکار چې وده شي چې سحر له بیا په ارام وي که غټه غلطي هغه غونډۍ ته او هغه غر ته خطه کوم چې به کوم ځای کې دی عرفات کې درته ناشنا فایدې ذکر کوم دې ته عوام وایي او بعض مولیان ورته هم وایي نو تحقیق یې نه یې کړی جبل رحمت کم غر رحمت والا غر دا نوم قرآن او حدیث کې د دې اصل نشته دی نوم جبل رحمت دا نوم غلط دی دې ته جبل عرفات وایا د عرفات غر بس د دې هیڅ فضیلت نشتی او نه دې ته د خطو څه فضیلت شتی خو صرف دومره چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې په دې ویښ کې ولاړو خو دا خبره اوس رسول سم کړې ده وایي زه دلته ولاړ یم او عرفات ټول د ودرېدو ځای دی دا نه چې ته به دې ځای کې رش جوړ کړي ښه نو زموږ خلک دوه غلطیانو کې پراته دي یو په ځان یې لازم کړي دي چې زه به مسجد نمیره ته ننوځم مسجد نمیره کوم جومات دی عرفات کې چې لازم دي زه به دې ته ننوځم نو نیمه ورځ په څه کې تېره شي په دغه ننوتو راوتو کې تاسو له کوزدي شي ښه باقي نیمه ورځ په څه کې تېره شي غر ته ختو کې او راکوزېدو کې نه دعا نه ذکر نه تلاوت نه په آرام سره کېناسته او ټول ورځ به درته پوښتنه کې چا سره ومیلاوي جبل رحمت کوم ځای کې دی ښه د هغه ځای کوڅې لارې چا ته نه معلومې نه وي کسانو ته څوک په دې طرف لېږي څوک په دې طرف لېږي څوک آخري نور ډوبېدو ته وي دی د غر ته ورسي ښه دا اوس هغه ټیم دی چې دعاګانې به کې الله قبلوي دنیا اسمان ته راکوشي خو د دغې سره کار نشته دی د غره ته خطه غواړي په هغې کې به زخمي شي په هغې کې راولي خو توره دا ووهي چې بره وخېږي او په ګټه باندې نوم ولیکي خپل بره وخېږي او وینې تاسو به لیدلي دا غر ډک دی د نومونو نه د بل چا نه پاکستاني افغاني انډین بنګالي او د خوشه د ملکونو نه د دوی کار دی د بل چا کار نه دی پلانې د پلاني زوی په پلاني تاریخ باندې پلاني تورې والده غر ته راختلی بعضو ته د هغه ځای نه ووایي زما نوم هلته ولیکه چې د چا نوم ولیکلی شي نو دیم بیا ځي دا خبره مو چې اورېدلی که نه د چا نوم چې هلته ولیکلی شي نو دیم الله راولي حج له نو دته وصیت شوی نو خپل نوم ولیکي او بیا د هغه کومو چې ورته وصیت کړی بله مسله یې ساتي اهمه دا خبره هم کوي بعض خلک وي د عرفات میدان حشر دی دلته به خلک راجمع کېږي د څه لپاره حساب کتاب دپاره
خو صحیح حدیث کې دا شتي چې د شام ځمکه چې کومه ده د سوریه او دغه خواوشا د ځمکه دا میدان محشر دی د قیامت پر ورځ به خلک الله ته په دغه ځمکه راجمع کېږي خو دا په صحیح حدیث کې نه دي راغلي چې عرفات ته میدان د څه دی د حشر جمع کېدو دپاره دی او خلکو راجمع کېدو پر دا نشته بعضو کتابونو کې دا مسله راغلې ده په دې غر باندې آدم او حوا بیبي راکوشي وو دا مې اورېدلي که نه مې اورېدلي دا هم بې سنده خبره دا څه ده بې سنده دا بعض وی دا خو یو په هر شي ګز راښکوو نو هر شی نشته نو چې اوس نشتي نو زه ورسره څه وکړم که یو څوک دې ثابت کړي چې نه دا شتي چې نشتي نو په زور خو یې نشو ثابتولی نو دغه غره ته خطه هیڅ فضیلت نه لري او مه ځان ستړی کوه او زه درته خپله خبره وکړم زه دې غر ته صرف یو پیر ختلی یم او هغه م وړوکی ومه موږ تلي عمرې له او بیا دغه ځایونو د چکرو له لاړو حج ورځې نه وي او صرف هغه ورته ختلی ما په ذهن کې راځي لږ لږ او نور لیونی نه یم چې د عرفات قیمتي ورځ په څه کې ضایع کړمه غره ته ختو کې او کوزېدو کې هلته زمونږ هغه علاقې هم غرهیزې دي زمونږ خلک هسې په غرونو مین دي په مینا کې به دی په کوم ځای کې ناست وي اخري څوکه کې غر ته به بره ختلی ډېر زبردست ځای وي مونږ ته میلاو شو ډېر زبردست وي زه یو کال حج ته تللی وم واړه را سره مو نو ښه ښکلي ځي که الله ځای را کړی ملګرو را سره رابطه وکړه اوس هم واړه دلته یو ډېر مزدار ځای دی وایي ډېر بس جمراتو ته نږدې او بس هر څه سهولت شته چې دا به کوم ځای تاسو کوم ځای دی اخري غر یاد کړو هلته بره پراته دي نه د اودسمات ځای شته نه د خوراک څښاک ځای شته دلته برابر یم او تاسو چې دی نه دغه ځای کې ګزارم کي کوئ لږ وخت بعد زه هلته ګرځېدم دغه کوم ځای کې چې زما ځای و هلته ګرځېدم داسې هغه یو پکې هلته ګرځېدو هغه کال ته موږ سره وي هلکه باید ته هلته څه کوې وایي هلته حکومت دغه ځای راوشړلو نو ځان مو هم ستړی کړو واړه هم ستړي کړو غره ته وختې راکوز وي په دې غرونو کې څه دي چېرته ځان له سړی داسې مناسب ځای وګوري چې الله یاد کړي په ارام کړي نو دا زموږ دا خلک به دې غرونو ته خېږي او کوزېږي ټول حج په دغه کې تېر کړي الله سبحانه تعالی موږ ټولو ته عفو وکړي ښه دلته بله مسله بعض خلک د مزدلفې حدودو ته نه یې ننوتي موټر لاره کس 7 کیلومتر 7 کیلومتر لاره ده 7 کیلومتر لاره او سړی په ورځ ستړی شوی نو ډېر ګران کاري چې پیاده څوک دا لار پرې کوي نو بعض پکې موږ سره یو ملګری و په حج کې او موږ د عرفات نه مزدلفې ته پیاده روان نو هغه به لږ ساعت بعد دا ځای صحیح نه دی نه لکه مخکې زه 7 کیلومتر لار دا ځای صحیح نه دی ښه خالي ځای دلته وپرېوځو دا ځای صحیح دی صبر وکړه چې عرفات د مزدلفې حدودو ته ورسي نو بعض خلک په دې کې خطا شي چې د مزدلفې د حدودو نه بهر پراته وي نو هغه شپه یې بهر وکړه ښه مزدلفه کې چې چا شپه ونه کړه په داسې دي ما څه ذکر کړي وو ارکان واجب نو چې واجب دی نو واجب چې پاتې شي صحیح دم پې نو ځکه د مزدلفې په دې حدودو کې خیال ساتل پکار دي ښه د مزدلفې ته چې کله هلته ورسې او د ماښام او ماسخوتن لمونځو کې او هلته بیا اوده شوې چې کله سحر راپاڅېدې او د هغې نه مخکې دا خبره یاده ساتئ کمزوري بوډاګان زنانه ماشومانان دوی مزدلفې نه د نیمې شپې نه بعد وتی شي د نیمې شپې نه بعد وتی شي او حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې د عایشه رضی الله عنها وایي چې سوده رضی الله عنها سوده د رسول سم بیبي ده عمر یې د جسم نه غټه وه نو هغې د رسول سم نه اجازه وغوښته یا رسول الله که ماته اجازت یي نو زه به د دې ګڼې نه مخکې وځمه او رسول سم هغې له اجازت ورکو عایشه رضی الله عنها وایي چې هغه داسې زنانه وه چې مزل یې زر زر نشو کولی نو دا کمزوري خلک وتی شي د دوی سره هغه زورور وتی شي چې د دوی سره یو ځای راغلی
لکه اوس یو سړی د خپل مور پلار سره دی، یو سړی د خپلې ښځې سره دی، یو سړی د خپلو بچو سره دی. او بعض پکې داسې هم کوي چې یو کال حج کې زه وم او یو ملګری و هغه سره ښځه وه، نو هغوی د عرفات د مزدلفې نه نیمې شپې نه بعد راوتي او د ده سره 3-4 کسان نور هم راوتي دي. لکه تاسو څه کوئ؟ ښځه خو د هغه وه، خو د هغې یو سړی کافي و، تاسو 3-4 هغې سره هم راوتي چې موږ هم کمزورو کې یو. نو دې کې احتیاط پکار دی. څوک د کمزورو سره راغلی یا داسې هم کېږي قافلې والا ځي، لکه بس سره دی، ګاډي سره دی او ګاډی ځي، وایي نه موږ لازم دا ټیم وځو، موږ سره زنانې دي، موږ سره بوډاګان دي، نو د دې قافلې والا سره دی تلی شي، دا اجازت پکې شته. او چې د دې نه علاوه کوم دي هغوی به د سحر رڼا لګېدو پورې په کوم ځای کې مزدلفه کې به الله په قرآن کې وایي چې فاذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. دلته یو غر دی وړي کې که مشعر حرام اوس هلته جومات هم جوړ شوی، نو دغه ځای که موقع سړي ته میلاو شوه نو ډېره ښه ده، که موقع میلاو نه شوه نو رسول صلی په حدیث کې وایي زه دلته ولاړ یم او مزدلفه ټوله د ودرېدو ځای دی، نو په ځان باندې تکلیف هسې مه جوړوئ، سخته په ځان باندې مه راولئ. هلته به د سحر مونځو کې عفوا هلته به د سحر مونځو کې د جمع سره، خو خیر دی که کسان جمع کوي ځای په ځای کې چې ټول را جمع کېده ناممکن دی، خو صرف دومره احتیاط پکې پکار دی چې ټیم ته پکې ګورئ. بې وخته بانګونه چې د مزدلفې په شپه کې ویلی کېږي نه څومره ما به خپله نوټ کړي. زه اوده وم هلته مزدلفه کې او هلته هغه شپه سړی سخت ستړی لکه دا پکې چې راشي بس پرېوځي، نه خوراک کوي نه نور څه، بس چې خوب مې وکړ په دې غوږونو مې بانګ ولګېدو چې نه پاسېدم لکه ما د سهار بانګ و، خوا کې کسان هغوی ټولګی و، هغه یو پکې لګیا بانګ وی پاسېده. ګړۍ ته چې وکتو نو د سحر بانګ ته اوس هم 55 منټه پاتې دي او دی ولاړ له بانګ. نو لازم هغه ټیم کې پکار دی چې وخت معلومات، خصوصا د بهر ملکونو چې کوم خلک راځي هغوی ته دا وختونه نه یې معلوم چې دلته بانګ څه ټیم وایي، نو ښه تاکید دی کې پکار دی، تحقیق پکار دی. د هغې نه بعد چې مونځ دې وکړو وبدرېږي، دعاګانې به غواړي او غواړي به تر دې چې ښه رڼا ولګي. نور راختو خبره نه ده، څه خبره ده؟ رڼا د لګېدو خبره ده. او چې رڼا ولګېده نو روان به شي کوم طرف ته؟ د مینا طرف ته. دا هغه ورځ ده په حج کې چې د ټولو نه زیات اعمال په دې ورځ کې، او دا هغه ورځ ده چې دې ته ویل کېږي یوم الحج الاکبر. حج اکبر دې ته ویل کېږي. ها په سورة توبه کې تذکره راغلې ده، نو حج اکبر د مینا ورځې ته ویل کېږي. ولې؟ ځکه چې په دې ورځ اعمال ډېر دي. نو بیا دا فایده ده ساتئ. دا خبره زموږ خلک چې کوي دا په صحیح حدیث کې نشته چې چا داسې حج وکړو چې د عرفات ورځ پکې د جمعې سره برابر شي، نو لکه ده چې څو حج وکړو؟ 7 حج یې وکړو او دا حج اکبر دی. دې کال له خو یې حج له نه ځي، نه وایي زه بیا حج اکبر له لاړ شم. بیا وایي د سعودي عرب حکومت کلنډر کې ګوتې ووالې وایي ولې روجې مخکې کړه شاته کړه، ولې وایي چې حج اکبر را نه شي. ولې حج اکبر نه یېرېږي دوی؟ وایي بیا حجیان ډېر نو خدمت یې نه شي کولی. کوم ملک چې د ملیونونو حجیانو خدمت کوي هغه ستا په حج اکبر باندې ستړی کېږي او هغه د الله په مخ کې ځان په ذموارۍ د دې دومره خلکو چې په خپله ولا میاشت مخکې وروستو کې د الله نه یره پکار ده. دا بهتان لګول دي. حج اکبر چې راغی او حج اکبر هغه دغه د مینا ورځ ده. دغې ته حج اکبر ګوره نه ویلی کېږي چې عرفات او څه یوځای شي، جمعه دا منګړت خبره ده. کم حج کې چې جمعه او عرفات یوځای شي او کم حج کې چې جمعه او عرفات یوځای نه شي، نو دا ټوله خبره ستا د اعمالو سره تعلق ساتي. که حج دې د رسول صلی په طریقه کړی قبول دی، که اخلاص پکې قبول دی، او که دا پکې نه وي نو که د عرفات او د جمعې ورځ یوځای هم شي خو تاله څه فایده دا نه درکوي. نو حج اکبر کومې ورځې ته وایي؟ مینا ورځې ته. نو دې نه ثابته شو چې حج اکبر هر کال دی. ثابته شو که نه؟ حج اکبر هر کال دی، ځکه چې د مینا د اختر د اولنۍ ورځ د خو په هر حج کې راځي. نو دی به روان شي د څه طرف ته؟ د مینا طرف ته. ښه
مینا ته به دې د څه دپاره ځي د غټې جمرې ویشتو دپاره جمرة العقبه او عوامو په اصطلاح کې ورته څه وایي غټ شیطان جمرة العقبه دا جمره او دا شیطان په دې دوو پسې راځي یعنې دا اخرنی دی اول کم یو راځي وړوکی بیا منځنی او بیا غټ یعنی کم چې د حرم طرف ته دی کم چې د حرم طرف ته دی کم چې د مینا طرف ته دی نه دا هغه وړوکی دی بیا منځنی دی او بیا غټ دی او له پاسه په ټولو باندې لیکلي خو ما په خپلو سترګو بعض لیدلي چې هغو ته دا پته نه نو چې څنګه ورسي به شروع کړي وایي دغه ځای دی نو په دې کې مې احتیاط پکار دی په لاره باندې به څو کاڼي راوالي ځان له اوه که موقع درته میلاو شو دلته دا خبره یاد ساتئ د دې خلکو داسې نظریه او ذهن جوړ شوی دی چې لازم به د شیطان ویشتو دپاره کاڼي د کوم ځای نه رالي دا به د مزدلفې نه رالي نو بیا صرف وخو نه رالي که نه هغه نور ورسره هم را جمع کوي نو دا به یو ځای کوي یو ځای کوي دا بیا دا لا پرېږده دا بس پکې به د شیطان باندې به میني نه دا کاڼي ځیم بیا که په څښه کاڼو به یې ولیم نه دا پکې بیا نوي طریقه ده دا به لیدلي که نه هم لیدلي اکثر عوام دا کې لیکي د دې دپاره دا انزل او چې دا لازم دي چې د مزدلفې نه به رالي نه مزدلفې نه په دې چې لار درته روانې میلاو شو ته روایله ډبي کې واچوه ځه هغه باقي که ورسره را جمع کې چې ما سره یو ځای پراته دي نور ورځو هغه هم نو صحیح ده را جمع یې که خو که نه یو ته چې زه په هغه ځای کې بیا را جمع کولی شم بس ځه او دا به دومره کاڼې راولي چې د ګوتې د دې سره مرئي د ګوتې دا بندونه نه دي کې دا اولنې چې دومره سیز کی دومره مقاس کی چې نه وړوکی ډېر او نه غټي نه باز بالکل هغه نري نري راغستي دا صحیح نه دي او باز ځوانانو پکې سمې خښتې راغستي زور تې وباسي دا د سپي زوی سره به وي زه وګورم خو چې یو بیر ورته مخامخ شوه د شیطان سره مقابله دا نه ده چې ته دغه دیوال ولې په زور دې وویشتو دا یو ما غټه مقابله وکړه نه شیطان سره مقابله دا ده چې ته د الله په خبره او د پیغمبر په خبره باندې عمل وکړي هلته چې کله ورسېدې نو سنت طریقه دا ده سنت طریقه چې کعبه به خپل ګس طرف ته راولي او مینا به ښی طرف ته راولي نو دا جمره به وولي ښه که اوس یو سړي کعبه ښی طرف ته راوسته او مینا یې ګس ته راوسته نو هېڅ خبره نه ده خو د رسول صم طریقه دا ده لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی متفق علیه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم انتهى الى الجمره الكبرى رسول صم چې کله د جمره الكبرى ته ورسېدو فجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه نو کعبه ګس طرف ته وګرځوله او مینا یې ښی طرف ته وګرځوله ورمى بسبع او وکاڼي وویشتو او د هر کاڼي سره به یې څه وي الله اکبر بس دې سره نور ذکر نشتی ګوره صرف په څه وی الله اکبر او د دې لپاره چې د ابراهیم علیه السلام طریقه را ژوندی شي په دې ځای ګوره شیطانان نشتي ګورې ښه دا دیوال چې کوم تاسو ته ښکاري دا د سعودي عرب حکومت والی دلته مخکې هېڅ هم نه و دغه ځای و نو بیا د دې نه وړوکی غوندې کې دیوال چاپېره شو پخوا چې خلکو ته دا ځای معلوم ورو ورو خلک ډېرېدو هغه ځای ورته غټ کړو ښه نو دا دیوال به کې ولې راوخېجو دا دیوال دې لپاره راوخېجو چې خلکو ته ویشته څه شي اسان شي نو د خلکو د عوامو دا سوچ دی چې د دیوال څه دی دا شیطان دی په هغه وخت کې چې کله دا دیوالونه نه وو که تاسو حج له تللي څوک پکې ما په خپله یو لیدلی و هغه ستن وه سپینه ستن وه او هغې ته چاپېره داسې حوض و هغې ته یو کوشی او لوړ ورسره و او دې ستنې ته ښته او خلکو هغه ویشتو او دا خو عامه ده په پیزار باندې ویشته او په خښته باندې ویشته دا خو عامه کنځلې هم کوي ورسره دا ټول غلط طریقه ده د سعودي عرب یو داعي دی سلیمان الجبیلان
د هغه یو ویډیو کلیپ ما اورېدو وی په حج کې یو پاکستانی ویلګیا وی سمداسي بلاکونه راغستي و د دغه یې ویشتو وی ما ورته ویل چې ګوره دا کار ستا ناروا دی داسې مه کوه وړه وړه کاڼي روانه ده پې وله ما ته ویل چې انا معلوم انت عامو خلکو د عربي چې کوم وی ما چې ځکه چې ته زما بیان اورېدلی ما پیژني په ټي وي کې لیدلی مې نو خوشحاله شوم ما چې مینه نه لکه زه څوک یم وایي چې انت اخو شیطان ته د شیطان رور یې ځکه په وایي ته خفه کېږې ډېر پرېږدې چې مې بلاکونه وولو چې بېغ بنیاد ونه وباسو دا په خپله به د هغه په بیان کې هغه دا قصه کړې تاسو به کېدای شي اورېدلي مې هغه کلیپ ډېر چلېدلی یم بیا نو هلته د شیطان مقابله څه ده د الله او د الله د رسول منل دا د شیطان مقابله ده او په دې باندې د شیطان زړه ماتېږي په دې نه چې تا په غټو کاڼو وویشتو نو اووه کاڼي هر کاڼی چې وري الله اکبر الله اکبر الله اکبر او داسې او بیا به ځي بیا به ځي د دې نه بعد چې کوم اعمال دي هغه په دې ترتیب باندې دي په دې ترتیب سره کول غوره دي او که چا په دې ترتیب ونه کړو نو څه حرج پکې نشته خو دا خبره یې د ساتئ په دغه اختر په دې ورځ باندې د جمرې د ویشتو ټیم شروع کېږي د کوم وخت نه هغه رڼا چې ولګېدو ته روان شو خو دغه وخت نه وخت شروع شو که نه د ماښامه پورې نور ډوبېدو پورې باتفاق العلماء او بعض علما وایي د نور د ډوبېدو نه بعد یې ویشتی شي او تحقیقي قول هم دا دی چې نور د ډوبېدو نه بعد هم ویشتی شي ښه په ارامې ویشتی شي او په د اولني ټیم کې ګڼه هم ډېره زیاته او ګرمي مې نو که څوک خپلې خیمې ته ورشي چې زه بیا وروسته لاړ شم وبیا ولم نو دې کې څه حرج نشته خو د هغه خلکو ټیم وختي شروع کېږي د کومو خلکو کوم چې معذوره د مزدلفې نه وختي وتلي دي نو د هغوی دپاره ګوره ټیم هم وختي شروع شوی دا نه چې دوی صرف د مزدلفې نه وتی شي او بس نه دوی د مزدلفې نه وتی شي او هلته دي بیا هغه جمرة الکبرا غټ شیطان دا دي وولي دوی ته اجازت شتي د دې نه بعد بیا د قربانۍ مسله او بیا د ویښتو وړه کولو مسله انشاءالله ټولې مسلې به بیا په سباني درس کې بیان کو الله سبحانه تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او الله سبحانه تعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او کم حجیان چې راغلي دي او کم چې را روان دي په لاره باندې دي او د کومو چې اراده ده الله سبحانه تعالی د هغه ټولو حفاظت وکړي او الله دې په خیر خیریت راولي او الله سبحانه تعالی دې واپس د حاجیان خپلو کورونو ته په خیر خیریت سره بوځي او الله سبحانه تعالی دې هغوی له طاقت ورکړي چې په داسې طریقه باندې حج وکړي په کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.